تاسو اشاره وکړه ډېر لوی فرصت مو لاسته کوم دغه د بیبي متعلق د کوم ایام 15 څلوېښت ورځې کومې دي هسې پکار دي پوره کال دغه عرض مو پیلن کړی و څه پوره کال مو دپاره واحد یو اډرس دی څه مستند قرآن بیان کړی دی هغه د اهل بیتو د بیبي اور د علي سلام الله علیهم دا د یو کوم کور دی دا مو دپاره دی لذا مو راشو دغه شپې ورځې دي د بیبي قرآني صفات وګورو اصلا کله د واده فلسفه آرامش دی راشو وګورو د بیبي اور د علي سلام الله علیهما کور کې د آرامش څنګه موجود دی څرنګه دا مو دپاره درس دی صحیح بیا مو راشو وګورو که څه د شپږ زره کوم آیتونه دي دا هغه نسخې دي که لیکلي شوي دي یوه نسخه دی دا نسخه آیا واقعا ډاکټر نسخې په شان ته مو کور ته خو نه وي وړي چې سنبله یخي وي تاکي کې یخي وي کاپړو کې یخي وي نه مو میډیکل سټور ته لاړو دوایي راوغوسته اون خوړله دا مو یو کس سپیشلیست ته لاړو یو کس مو واورېده څه دغه آیت مو دپاره څه پیغام لري مو زندگی کې څه میسج لري هسې خو نه وي څه ورمنې کلامونه چوک تپوس وکړي څه بیبي متعلق گفتگو وکړو بیبي متعلق مو ذهن ته وویل څخه بیبي یوه خطبه فدک وه اما خطبه فدک دی څه شی دې کې څه بیان شوي دي دې کې څه میسج دی لوستل هم نه وي نه اصلا لاړ نه و څه دغه کوم نسخه دی د نسخې کې د امت نجات دپاره د لوی طبیب څه نسخه بیان کړي دی هسې خو نه وي څه مو بیبي زندگی بیبي متعلق کوم تصور دی څه بیبي یوه رنځوره مثلا یوه ښځه ذهن کې یو تصور یوه هغه شانته لکه یوه بېکسه بېوسه نه داسې نه دی د اشتباه دی بیبي زینب سلام الله علیها او دغه ګرانه مور د هغه چوک دی څه دیو تاریخ کې کوم د امیر المؤمنین د ولایت شان کې دفاع وکړه تاریخ کې ثاني نه لري د هغه بیبي دی څه دی امیر المؤمنین څه څو جنگونو کې مولا جوانی کې موجود دی لیکن د کور مدیریت ټول بیبي وکړ حسن و حسین علیهم السلام زینبین علیهم السلام دی په شانته اولاد تربیت کونه علی شوهرداری غنه کونه دا مو دپاره درسونه دي دا شپې ورځې دي هسې خو نه وي څه د بیبي والا کلام کله څه ورسره د مدینې ښځې راشي بیبي ورته خطبه ویلي هغه کې څه بیان شوي دي دا شپې ورځې دي راشو وګورو بسم الله وګورو مو دپاره به عنوان د بیبي مانونکې څه پیغام دی دغه څه صفاتونه و دغه خصوصیتونه څه و دغه مو راواخلو کله دا نسخې لاسته مو راغلل اوس دی به عمل وکړو